په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر د عمران خان او پاکستان دوه مخیتوب او رذالت افشا کړ. پنجاب څنګه د طالبانو پټ ملاتړ کوي؟ تازه دغه سفیر څه ویلي دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر وایي عمران خان دوه مخی، دوکه‌باز او بې شرمه سړی دی. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر یو ځل بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. کریس الکساندر پر خپل ټویټر لیکلي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هغه دوه مخی، دوکه‌باز او بې شرمه سړی دی چې د لسیزو راهیسې د طالبانو په ګټه تبلیغات کوي. نوموړي زیاته کړې پر عمران خان باید سخت بندیزونه ولګول شي او په هاګ نړیواله محکمه کې محاکمه شي. الکساندر دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې د عمران خان په ګډون یو شمېر نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو داسې څرګندونې کړې دي چې ګوندې طالبانو بدلون کړی دی. هوښیار او ځیرک خلک دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وویل چې طالبان به د داعش ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون د خبر له مخې قریشي دغه راز څرګنده کړې چې افغان ځواکونه هم له یادې ډلې سره د مبارزې وړتیا لري او طالبان به هم اجازه ورنه کړي چې داعش وسلوال افغانستان ته ننوځي. هغه زیاته کړي امن افغانستان د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره اړین دی او دوی به له سیمه ییزو هیوادونو سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې دوه مخی سیاست مخ ته وړی او په عملي ډګر کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.